السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګورو فاروق جان حسین یم. نن داسې یو عجیبه شخصیت سره ولاړ یم چې د داسې خلک زه به دویم چې په زمانه کې ډېر کم یو دا د ملک او د قوم هیروګان وي، ځکه چې په داسې حالات کې اکثر خلک داسې وي چې هغه د خپل ژوند هغه حوصله بیلي. خو زه چې د چا سره ولاړ یم جاوید خان لالا سره، دا د تاسو ته معلومه وي چې دی په دواړو سترګو باندې معذوره دی، خو دی دلته ځان له یو دوکان کړی دی وړوکی غوندې، او په هغه دوکان کې هغه کارونه دی کوي کوم چې یو ډېر تکړه سړی نه وي نو هغه یې نشي کولی، روغ سړی، او دی په سترګو باندې معذوره. لکه زه به دا ووایم چې صرف پیسې اخیستل، ورکول، لوډ پېژندل یا سودا راغیستل دا خو وړه خبره ده، خو دی چې کوم دی ایزي لوډ کول او ورسره ایزي پیسه باندې خلکو ته پیسې اړول راړول دا ټول هر څه کوي. خو تاسو به چېرته ځئ نه، زموږ ویډیو اخره پورې ګورئ او په دې پروګرام کې به تاسو ګورئ چې دی دا لوډ څنګه پېژني، دا تپوسونه به ترې هم کوو او کومه سودا کم ځای کې ده دی څنګه راخلي، دا ټول تپوسونه به د دې نه کوو. راځو جاوید لالا طرف ته. السلام علیکم جاوید بھائی. وعلیکم السلام. جاوید وروره څنګه یې؟ صحت مزاج دې ښه دی، برابر یې؟ شکر دی ګزاره. لومبی راته دا خبره وکړه چې د دوکان دې څومره وخت د خیره څه وشو؟ دوکان تقریبا 2007 نه کو. 2007 نه کې د ژوند د تېرېدو دپاره صرف دا دوکان دی که نه نور هم څه کې؟ نو بس مخکې مدرسې ته تللو، تقریبا 2018 کې مې کور والا بیمار شو، کینسر مسله وه، د هغې نه مې بیا مدرسه پرېښوده، تقریبا 10 سپارې مې ویلي. ښه مدرسه نه بعد او سکول دې ویلی دی؟ نه ښه سکول دې نه دی ویلی. راځو کوم تپوسونه چې ما کول نورې خبرې به هم د دې سره کوو، خو لومبی تپوس دا چې ته د کسانو نه نوټ اخلې که نه، نو دا نوټ پېژنې څنګه؟ بس مړه الله نظام دی، الله زه تاله یو نوټ در کوم اوس په دې ټیم کې، او تاسو به راته ووایئ چې یاره دا د 100 روپو نوټ دی، صحیح ده که نه؟ صبر وکړه، دا دی جي دا دی، ته راچوت که لاس راچوت که چې پته ولګي. خطا شو ته وګوره، ښه دغه پې وکړه. 100 روپۍ دي بالکل، خو پته نه چې دا د څنګه وپېژنې، ځکه چې مکمل په دواړو سترګو باندې ډیم دی ړوند دی. ښه دا وجه خو راته ووایي دا تا څنګه وپېژانده؟ نه به دې ګوتې سره نه پوړې ول، خو داسې پېژنو چې داسې څوک مې شکي کړي بیا اکثر دې سره څه وګورو. ښه زما د دې وینا سره شکي شوې؟ نه بیا هم ډېره ښه ده چې په دویم چانس کې دی زه وایم ټیک اوس، ځکه چې کیمرا ورته ولګېده، مایک ورته ولګېد، نو خامخا به دی چې کوم دی شکي کېږي، نو دی چې کوم دی په ګوتو باندې نوټ پېژني چې یاره دا څومره بس ضرورت دی، خامخا د ضرورت په وجه باندې به دی پېژني. ښه جاوید وروره که تا ته یو سړی ووایي چې ما له نسوار راکړه، نو نسوار به ته څنګه رالې، کوم ځای کې پراته دي؟ نو په خپل ترتیب سره ښودي موږ ته اسان دي. لکه زه به دا ووایم چې دې وخت کې تا ته څوک ووایي چې یاره ما له سرکه راکړه، نو سرکه به ته څنګه پېژنې؟ ما مې ښودي ترتیب باندې بیا کوم ځای کې استاد څه پته شته یې؟ تېرنه ورته سمه که بالکل یار، بالکل او دا وړه او غټه بالکل تاسو ته به پته لګي. بیا هم راځئ ستاسو امتحان نه اخلو، خو لکه تاسو ته ښایو چې یاره ژوند تېرول دا رښتیا دونه ګران هم نه د خلکو ډېر زر چې کوم دی حوصله بایللي، او حوصله به زمونږ د جاوید لالا د خبرو سره چوتېږي. جاوید لالا کتونکو ته پیغام څه ورکوې؟ پیغام دا دی چې بس څوک خپل روزګار دغه کوي نو پای باندې ښه ښکاري که نه، او حوصله به نه وبیني، بس الله ورکوونکی دی، الله به دا به یقین او اراده ساتو او نور به خپل محنت کوو، زما نه څوک زیات پسو نشته. کور دې څو کسان دي؟ اور خو اوس مې 2 بچي دي، یو ښځه 5 کسان. دا کوم دوکان چې تا روان کړی دی دا 70 کسه کور، دا به دې باندې کېږي، به دې باندې ستا کار روان دی؟ نه کېږي نه، بس حواله چلو کله یو نه کله بل. دا ماشاءالله تا سره خو سلینډر هم شته دی که نه، او ګیس وغیره به هم خلکو ته چې نو دې څه کې څوک هیلپ کوي که نه، دا هم ته په خپل ترتیب کولی شي؟ په خپله باندې کوو، د کاڼو والو تله باندې کوم، په دغې باندې پوهېږم. ښه او دا کوم چې ډیجیټل دی به نو ته موبایل نمبر څنګه میلاوه کوې؟ موبایل نمبر اسان ایزي لوډ پې کوو، پیسه اکثر بل چا ته ووایي که دا پلان کې ته دومره پیسې ولګې نمبر ورته ووایو. ښه او ایزي لوډ په خپله باندې کوې؟ ایزي لوډ په خپله باندې کولی شي. زه دا هم بالکل ډېره ښکلې خبره ده. زړه خو مې غواړي چې دې نه به لا څه واورو کتونکو، خو ګورو چې یاره دی څه کوي. ښه مجروح بابا وایي چې دې کې 30 روپۍ کټ کړه، اول خو دا پیسې تاسو وګورئ چې دا 100 نوټ دی لاس کې. نه داسې خو نشي کېدی. 50 دی یاره، خو عجیبه کار دی والله چې
دې سي بل به دا مال را کو بار اور بلب ته او هغه چې کوم دینو خپل او معلومه ویلی دو او روای رسول خپل زین जोड़ रहा था वो निकालेगा नंबर सही निकले دی فلم داخله وي دلته کې سلوړم کوي سم کوي دا غي سره مخ کې بدی رډوانم پټ کول خخا او دی کټم بډي خا او کټم بډي کارټون هم بنل شي مولانا صاحب ماشاءالله غالبا یو کال نیمه شو غالبا چې کوم دینو تو کړنه وړي اوس هم شته دی په مزیدار دی بالکل ټیک ټاک صحیح جامد ورور وي ته بجلی بورډونه هم بنل شي څه وي دا ها خا چې څوک غواړي هغه بجلی بورډ هم بنل شي بالکل یار ډیر خیال ډیر خیال دا واخلې مجروح بابا خپلې پیسې راځو چې دا څنګه دغه کې دا ویډیو کې به تاسو ته بالکل ښکاري کتونکو چېرته چې د داسې خلکو زه به ته وایم چې مرسته وکړئ او دا نه چې یاره دي له موږ نغدې ورکو که وي نو په کار دا دی چې ورکو له خو که نه نو چې سړی د بازار نه سودا راوړي د بل ځای نه سودا راوړي نو په کار دا ده چې د داسې خلکو نه خریداري وکړي نو زه به دا خبره وکړم چې دا د دې سره غټه مرسته ده چېرته چې خوشحاله اوسئ او د دوی دکان په پیرسدو کې دی که نه دا ځای پیرسدو مولا بابا کوم چې دا خوړ غاړه ده په دې کې د وړو کې دکان دی او بالکل هر سړی به یې پېژني ځکه چې دا زه به دا وایم چې یو عجوبه ده پړندو سترګو باندې سړی ګرځي خپله سودا هم پېژني او نوټونه هم پېژني او جاوید لاله که چېرته تا له نقلي لوټ راشي نو د هغې څه څه کوې بس چې یو خو د اوریجنل کې اکثره معمولي نقدي دي که نه هغه روغ کسان هم نه پېژني او نوره بیسي خو پته لګي زه صحیح ده بیا هم ډېر خوشحاله اوسئ او زموږ نه چې څونه کېږي موږ به انشاءالله ستاسو سره هیلپ هم کوو ستاسو مرسته به هم کوو او ډاډګیرنه به هم کوو چېرته چې خوشحاله اوسئ فاروق جان حسین له ورکړئ اجازت د الله په امان